د اسلامي امارت لخوا په هیواد کې د شاوخوا 3 میلیارډ افغانیو په ارزښت 29 پروژې منظور شوې، خو په کومو سیمو او څه ډول پروژې دي؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیالي مسؤلان وایي چې د اسلامي امارت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د ملا برادر په مشرۍ د تدارکاتو کمیسیون د 3 میلیارډ افغانیو په ارزښت د 29 پروژو تړونونه منظور کړي دي. دغه مرستیالۍ د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ د کپ پر اومه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ډیره کړې چې د اسلامي امارت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال اوه نور تړونونه تعدیل کړي دي. په خبرپاڼه کې لیکل شوي چې په مرمرینه ماڼۍ کې د یوې غونډې پر مهال پر 29 پروژو بحث شوی چې 29 منظور، 9 تعدیل او په تدارکاتي بهیر کې 2 نورې پروژې د شته ستونزو له امله ځنډېدلې دي، خو چارواکو د ځنډېدلو پروژو د لامل پر تړاو جزئیات نه دي ورکړي. د خبرپاڼې له مخې په منظور شو او تعدیل شو پروژو کې د کابل ښار په ختیځه برخه کې د ترانسپورتي تمځي جوړول، په کابل کې د جمهوریت روغتون د پاتې چارو بشپړول، د هرات د پاشتان او د فراه د بخش آباد بندونو د پاتې چارو بشپړول، د غزنی د سلطان بند د ساتنې او پاملرنې پروژې بشپړول ګډ دي. همدارس د سریپول د سلطان ابراهیم بند د تفصیلي ډیزاین پروژې پیل، د کابل کندهار ته د برېښنا پایو سب سټیشنونو جوړولو او لین غځولو پروژې بشپړول، له کجکي بند د کندهار ښار ته د برېښنا مزي غځولو پروژې پیل، په یو شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا په برخه کې د شته پروژو د پاتې چارو بشپړول او د کابل ښار یو شمېر داخلي لارو جوړول هم ګډ دي چې د اسلامي امارت لخوا تمویلیږي. د یادونې ده چې د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیالۍ څه موده مخکې هم د 19 پروژو د تړونونو د منظورۍ خبر ورکړی و. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.